الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. دیر جمعہ مدى حضرت مریم علیہ السلام ذکر در تکڑیو چھے مور داغی نظر کڑیو چھے اللہ تعالی مال دکم بچی راک دا بدا بیت المقدس دا خدمت دا پارا آزادی وقف گئی. رب العالمین ورطا جنہ ورکلا ونوم ورطا مریم کی خود او افسوس اوکا چہ اللہ زما فضل کے خدا ارمانو جرابا لکی اگا جنہ پیدا شوا او بیا تقریبا 3 کالا خوشا پس دیرا وستلاو بیت المقدس کی اغا وقت چی کم علماء کم عبادت گزارو اغیت ورکللا و بیا میدام ویلو چی اغیت قرآن دازیو کللا دا زکریہ علیہ السلام پا قسمت دا دے کفالت و ذمداری رو خطا. زکریہ علیہ السلام یخپل و رشتہ داریو دا بی بی مریم دا ترور خاوندو اغی تربیتو کو دالو یشوا او پدغ زمانہ کے بدی بی بی مریم دا بیت المقدس خدمت کو اغی کی چکم عالمانو دا زمانے بزرگانو نیکانو اولیاء صلحاء دا غی دا ڈوڑے دا پخلی او دا غی چی نور کم ضروریاتو دا خدمت ابدی پورا کول. زمارونو اللہ تعالی چکم فیصلے کئی دا انسان دا عقل نباری دا انسان عقل دا اللہ قدرتونو تا دا اللہ فیصلو تا نرسی. رب العالمین قرآن حکیم کے فرمائی چی دا ما دا انسان دا عبرت تا پارا یو دیر لویا نخو دا لیخ پل لوی قدرت مظاہرہ کردی دا چی انسان تا یو لوی عبرت حاصل شی. اسے قرآن حکیم کے اللہ قصے نہ ذکر کئی دے دا پاردانی چی خلق مشغول کی. لقد کان فی قصصهم عبرہ کہ دے پیغمبرانو پا واقعاتو کی دیر لوی عبرت تے. نو دا چکل لوی شوا دا بیت المقدس دا خادمانو
اولیاء صلحو د جماعت خدمت به کو بیا چې کله پیغله شوه نو دا د خپل کلي نه بار یو فیضات یو میدان ته ووتله هغه زمانه کې د خلقو به همدغه رواج و بلکې د نبي علیه السلام زمانه کې د عایشې صدیقې رضی الله عنها اوږد حدیث دی حدیث الافک ورته وایي او وایي چې زمونږ په زمانه کې به هم زنانه د کور نه بار ته وتې او د سماتي له ځان له زین او د ښځو هلته کې به خپل اودس برابر که او اوبه به وي د چینې هغې کې به خپل اودسونه وکړل سړي به هغه طرف ته نه تلل بیا به واپس کورونو ته راتلې نو دغه زمانه هم داسې وه چې بیبي مریم د خپل کور نه بار یو صحرا طرف ته ووتله په دې خیال چې دلته به زه ځان پاک کمه غسل به وکړم جامې به بدلې کړم بیا به راځم د الله د خپل قدرت اظهار کوي چې دا کله هغه ځای ته لاړه او بیا دا را روانېدله نو حضرت جبریل علیه السلام د انسان په شکل کې ورغی ور مخامخ شو ورته الله قرآن حکیم کې فرمایي واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا یو ځان لزه مشرقی جانب ته د خلقو نه ځان له جدا فاتخذت من دونهم حجابا هغه ځان لزه کې ځان له پرده راته وکړه چې ما څوک ونه ویني دا ډېره زیاته پاک دامنه او با پرده بني آدم ځکه الله قرآن کې د هغې د پردې ذکر کوي یو ځان له د پردې ځای ونیوه او د کور نه مشرقي جانب ته لاړه الله فرمایي چې فارسلنا الیها روحنا مونږ خپله یو فرشته حضرت جبریل علیه السلام ورولېږه فتمثل لها بشرا سویا هغه د یو ښایسته ښکلي انسان په شکل مخامخ ورته ودرېد برابر یو مضبوط انسان خو چې دې سړي ولیده چې دا سړی څه کوي نو خامخا په ښځه باندې هیبت راځي او د زنانه په زړه کې شک او شبهه هم راځي چې دا سړی څه کوي ما سره نو فورا د دې غریبې په زړه کې مې یو هیبت راغی دا خو دا یو لوی شخصیت لور ده یو پیغمبر تربیت کړی دی یو نیکه بیبي ده او هغه بیبي ده چې د الله تعالی په قدرت یې دومره یقین دی چې الله به وله د جمې میوه په اوړي کې او د اوړي میوه په جمې کې رالېږله نو فورا دا ودرېدله او وایي چې دغه انسان جبریل علیه السلام خو یې نه پېژني چې جبریل علیه السلام دی دا ورته وایي چې ودرېده ورته ای د الله بنده انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا که د خدای نه یریږي نو زه د نه پنۍ غواړم ما ته رانږدې نه شي یو انسان بل ته وایي که نه الله نه ویریږه دا یو قسم ورته ورچولي که ته د الله نه یریږي او په زړه کې ستا د لوی الله او د هغه لوی ذات یریږي نو زه د هغې ذات د هغې رحمان ذات په وجه د هغه په ذات تا نه پناه نیسم ما ته ګوره رانږدې نه شي خدای نه ویریږه چې دې دا خبره وکړه هم پوه شو چې دا خو ویرېدله د دې په زړه کې بل څه سوچ راغی دا خو ما نه امان غواړي نو جبریل علیه السلام ورته وایي چې انی رسول ربک زه ستا د الله استاد یم خدای پاک را لېږلی یم الله را لېږلی یم زه یې استاد یم لاهب لکې غلاما زکیه دې له الله را لېږلی یم چې تا له د یو هلک زیری درکړو چې تا له پروردګار بچی درکړه او بچی به هم درله بدعمله بچی نه درکوي هوښیار او پاکیزه بچی به درکوي دې زیری له الله را لېږلی علما دلته وایي چې زیری ورکوي نو غلاما زکیه پاک بچی پاکیزه بچی به الله درکوي ځکه د انسان دپاره هغه بچی د الله رحمت دی چې هغه اخلاقي طور پاکي کم بچی که ډېر هوښیاره مي ډېر قابله مي او ډېره پیسه م ګټي ډېر دولتمنده مي خو چې اخلاقي طور پلیتي هغه انسان د مور او پلار او د قوم او قبیلې دپاره د الله قهر او غضب وي داسې ده که نه قمقل بچی دي وي پیسه دې م کمه ګټي خو چې د اخلاقي طور ټیکي اخلاقي دا د فحش نه او د بدعملۍ نه د بربنډتوب نه او د ګناهونو نه او د اخلاقي برایو نه ځان ساتي دا بچی د الله رحمت دی ځکه ورته وایي لاهب لکې غلاما زکیه داسې بچی درته بخم الله را لېږلی چې ابه یو هلک به جینۍ به ني
او الک با بیا ستره بی پاکیزه بی اخلاقی کردار بی مزیدار و برابری دا سی بچی در تدیر علی گلی مدر تبخ دا ورد فورا وی چه ان لا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا زما بچی بسنگ کی بچی خدا انسان کی چه خدا واده شوی نخو واده نیم ما تخو الحمدلله یو انسان ترنن پورلا نزده شوی او بل یا کو واده شوی نی نو خدا بدملی نو لم اکو بغیا بدملم نیم نو چه ارکل بدملم نیم واده میم پسی طریقه چا سر شوی نده سوک انسان ترنن پوری مات نزده شوی نی زما اولاد بسنگ کیگی دا تسوئے ماتا تعجب خبر دا عجیبہ خبر ہے کہ اور تسوئی قال ربک هو علی حین اللہ وی اے مریم استا رب وی رب اغا ذات تے دستا دا مور پا گیڑا کے استا تربیت کرے اغا ذات تے زکریہ علیہ السلام پلاس کے استا تربیت کرے اغا ذات تے تالے بی موسم میں ویرا لے گلی دی اغا رب هو علی حین دا ما تدیر آسان کار حضرت آدم علیہ السلام نه دا پلارنا و نه دا مورنا بے دا پلار و دا مورنا میں پیدا دا چه غوارم بے دا پلارنا و بے دا مورنا پیدا کول کولش پا دنیا کے جدا سم رسیدون پیدا کیگی دا کدا اس خدا دا غوا بچے دا غوا نا پیدا کیگی دا خر بچے دا خرے نا پیدا کیگی ورپسیزا لیکن اصل دا حیوانات تو بنیاد چه ولٹے دا کم دے اس خدا دا پلارو دا مور نا پیدا کی خدا اخیری چی ورپسی زی دا خرو دا اسکو دا گڑو دا چیرو دا قومی خو اگا چی کم اصلی موروا یو زین خورا دوی شورو شوی دا کنا آغا اللہ سن پیدا کی رب العالمین دا سی طاقت و قدرت دا خور دا تابوت دا خور دا خط دا یو دا غا نسلینا اللہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کی او بی بی حوائی بیاد آدم علیہ السلام نا پختے ہوئے استلا دا غین بی بی حوا پیدا کی اس اللہ دا خی یو انسان دا پدے مقدس مکہ پیدا سے پیدا کم چه صرف دا مور ربی بلار بینی خیم خلقو تا جدا کار دا کولشم او کدا کار دا نشم کولش اللہ کنشم مخی با اللہ قرآن حکیم کے ویلان کاؤ چه ما ہر یو سیز دا یو جوڑے نا پیدا کردی نمور و دا پلار نو خلقو بدا سینتانانو دا سوال کاؤ دی بازی خلقو دا بوٹی جی پیدا دی خو نمور تا و نپلار اس ذری ماہرینو اینا دی لنگشتا دام دا اللہ تعالیٰ دا ہوا پا ذریعہ دا دے حیوانات دا دے مچو پا ذریعہ باندے آغا دا نر و دا مادی آغا دا غیو زیکی و دا غین اللہ دا بوڑی پیدا کی قرآن کے اللہ مخی بھی نو دا سے خیم دے خلقو تا جے بغیر دا مورنا ولنجعلہو آیتا دا زد اخبل قدرت یو نخخ کارا بس دیکھ میں دا حکمت دے جے خلقو تا خیم جے بے دا پلارنا و صرف دا مورنا جو بچے پیدا کرنی علماء لیکی چی حضرت جبریل علیہ السلام ورنزدیشو یو پوکی دا مریم بی پا طرف باندے ہو او اللہ تعالی اگا پوکی پا ذریعہ پا سبب باندے دا بی بی مریم پا وجود کی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا پیدا کی دو انتظام اور آلا وقت تیرے دا دمرا وقت قوت لکا عام دا یو زنانا دا اولاد دا پیدا کی دو چکم تیمی بعض خلق سخطا قصے کی یا غلطی عام معمول مطابق اس عمر نہ ہمیاشی تقریبا پورا کیگی اب پورا شوی او دے غریبی تا خو پتا لگے دل چلا بو زما اولاد کیگی نو دو فکر دی وسنا یو دا انسان دا پیدائش دا انسان دا پیدائش دام دیر گران کاری او دیر لوی تکلیف دویم دا چی دا خلق بسوئی اس ما تا پتا لو زما رب تا پتا لجے دا گناہگارا نیم ما کی غلطی نشتا خو خلق خدا نمانی گا بدا خلقو تاوی مجمعات حضرت جبریل علیہ السلام بیلی خلقو تا دیر قسمونا و ارسو کمنو خلق دا چتا منی دا خود ظاہری عام عادت کی دا سے ندا یو بچیر دا مور نا پیدا شو پلار دینی شل الزام برا باندے خلق لگئی غٹ سوچ تے غریب سرا تاسو خبز لکی سوچو کہ یو پاک بی بی اگا بی بی چی دا غیر ولایت چرچا دا اگا بی بی چی دنیا کی پدی مشہور دا جدالوی ولیہ دا بزرگ دا جمع میوی پا اوڑی کے و دا اوڑی پا جمع کے اگا بی بی چی حضرت زکریہ علیہ السلام تربیت ہوگا اگا بی بی چی دا بیت المقدس خادم ہوا اگا بی بی چی دا عمران لور ہوا اس خلق بوئی چی دا دیرہ بچی دا کم دے نراغی ہزار قسمون اخرم سو کت باق چتا کی لارا دا خبل کلینا یروشلم نا بیت اللحم دا بیت اللحم 100 کلومیٹر بار دے نن دا عیسائیانو لوے مرکز دے پا اسرائیلو کہ دا دنیا دا غرا غنڈیگی لکا منکی دا بیت اللہ حج لزو مدینہ منوری تزو دا غرنگی دا غی مقدس زیدی دا طول دنیا عیسائیان پا کال کی دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدایش پر دا غدیر اللہ غنڈیگی
بیت اللحم ته لاړه کولاو ډاګه میدان دی او په غریب د ولادت د بچی د پیدا کېدو هغه تکلیف شروع شو اوس دې وخت کې انسان له اوبه پکار وي دنده راځي او انسان له څه ناڅه ګرم خوراک پکاري چې الله تعالی د تکلیف آسان کړي هېڅ نشته یو بوټی دی د کجورې تنه اوچه کړسه اوچ میدان دی ځان له ځای ته دغه چې اودسمات دي له بدلنو د پردې ځای له بدلنو دا خو خامخا د پردې ځای غواړي داسې ځای تش تو بیابان چې څوک هم نشته د کجورې هغه تنې ته ډډه وواله نه دایي شته نه انسان چاته غږ نشي کولی که چاته ووایم چې زما دقسې د بچي انتظام دی خلک به څه وایي ځان له غریبه لاړه یا لیتنی مت قبل هذا وکنت څنګه دی نسیا منسیا پروردګاره که دې نه مخکې مړه وې نو څه خبر اگر چې جبریل علیه السلام زیری ورکړی دی هغې ته پته ده چې دا د الله حکم دی د هغې پوره یقین دی خو د هغه غیر اختیاري انسان ته هغه فطري چې کوم غم او سوچ راځي د اختیار نه بعد هغه غم پرې راغی یا لیتنی مت قبل هذا دې نه مخکې مړه وې نو څه خبر بس اړو نوم به دې ختم شوی و خلکو الزام نه وکنت نسیا منسیا چې بلکل چا مې نوم نه اخېسته یې له پتې اړو چا یادولې ده چې مریم هم لا څوک ده او که څوک نه ده بس ختمه وې نو څه خبر لیکن رب العالمین څه وجه ونه ته کېناسته فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا اے مریم اس فکر مه کوه مه یریږه دا د الله د قدرت اظهار دی پتا به هېڅ قسم الزام نه راځي الله به خپل قدرت ښکاره کوي لاندې وګوره داسې قدرت مې دی چې په دې وچ میدان کې مې درته چینه پیدا کړې دي قد جعل ربك تحتك سريا لاندې اوبه دي دې لپاره الله دا اوبه پیدا کړي چې دې پوره یقین راشي چې هغه ذات چې دلته ماله په دې وچ میدان کې اوبه راکوي دغه ذات به انشاءالله زما پاکوالی خلکو ته ښکاره کړي چې ویې کتل خشته چینه بیږي د دې خوا کې او د هغې نه یو لښتې روان دی او اوچه تنه وه د کجورې بلکل اوچه وهزي الیک بجذع النخله تساقط علیک رطبا جنیا دا کمې کجورې بوټي ته چې دې ډډه والې ده لږه وړکه وته در باندې خشته کجورې به را پرېوځي نو چې هغه د کجورې بوټي له داسې معمولي غوندې ړق ورکړه فورا الله زرغونه کړه په هغه لږ ساعت کې پاڼې ونیولې په هغه لږ ساعت کې میوه یې وکړله او تازه خوږې مزېدارې کجورې را پرېوتلې فکلی وقری عینا دا اوس خوراک کوه وبسکه فکلی واشربي دا اوس خوشحاله شه کجورې مو خوړې کجوره ګرمه ده دغه وخت کې انسان ته د کجورې د خوراک ضرورت دی او اوبې مو څښلې او بیا ورته الله څه وایي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما كسوكم دل مخل راله باس غږ به نه کوې وایي ما الله د روژه نیولې هغه زمانې د روژې به دا خاصیت و چې خبرې به هم پکې نه بندې وي اوس خو په روژه کې خبرې بندول ګناه ده منه دي هغه زمانه کې روژه چې به یې ونیوله خبرې به یې نه کړې تر ماښامه پورې خوراک څښاک او انسانانو سره خبرې به بندې وي او که بیا هم څوک څه وایي دې ماشوم ته اشاره کوه بس دا بچی دې پیش او د ځان پاکوالی پیش دا بچی به ځان خلاصوي رب العالمین د هغه ولادت په تکلیف بالکل پوه نه کړه د هغې درد نه الله وساتله او یو ماشوم بچی ولا رب العالمین ورکړه نوم یې ورته کېښود عیسی حضرت عیسی علیه السلام خشته خوبصورته بچی لاندې ورته الله اوبه پیدا کړې بله وچه کجوره زرغونه شوه هغې نه کجورو ته پرېوتې دا د الله قدرتونه چې یې ولیدل چې الله هغه ذات دی چې دا کار کولی شي په وچه ډاګه ځمکه کې خشته چینه مزېداره یخه او خشته کجورې نو انشاءالله چې دا الله به زما داسې صفایي او پاکي راولي چې په ما به اړو انسان اړو تهمت هم ونه بچی هغې کې راواغېسته څادر کې ونغښته په لاره را روانه ده یو به ورته وایي یا مریم انا لکې هذا دا کوم ځای بله به ورته وایي مریم دا کوم ځای او خلکو مغه اعتراض پې وکړه ما کان ابوک امرأة سوء وما کانت امک بغیه ستا پلار خو څه بد سړی نو ښه سړی و مور خو دې هم بد عمله نه وه تا دا بچی د کوم ځای نه راوړي خلکو دوی پلار دې خراب و د زوی یې خراب دی مور دې خرابه وه دا اثر پکې د مور ده نو ما کان ابوک امرأة سوء وما کانت امک بغیه ستا پلار خو څه بد سړی نو ډېر نیک سړی و عمران اخو زمونږ مشر و عالم و تقوادار پرهیزګار مور دې هم ډېره زیاته نیکه ښځه وه حنا هغې خو ستا نظر او منښته کړې وه دومره پاک دامنه ښځه وه تاله دا بچی د کوم ځای نه راغی عام عادت کې خلک خامخا په ذهن کې سوال راځي فاشارت الیه وایي ما نه تپوس مه کوئ ما روژه نیولې ده انی نظرت للرحمن صوما ما زما روژه ده خبرې به ما سره نه کوئ دې بچي نه تپوس وکړئ دې به راته خبرې کوي وایي کیف نکلم من کان فی المهد صبیا بچي سره څنګه خبرې وکړو ماشوم بچي سره دا خو زانګو والا بچی
کم بچی چې زانګو کې جوټه ولا ورکې هغه خبرې کولی شي دا څه مریم څه جلر باندې شوی چې ماشوم ته ګوتې نیسي چې ماشوم به سره خبرې کوي رب العالمین د بیبي مریم په غېږ کې حضرت عیسی علیه السلام گویا کړ قال انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا ویدل الله بنده عیسی علیه السلام خبرې شروع مالا با اللہ کتاب را کئی مخکنا اللہ زمان کتاب فیصلہ کرے مخکنا لازم پیدام نو اغا وقت رب العالمین زمان فیصلہ کرے جی دلبا کتاب ورکم کتاب مقدس او دلبا نبوت ورکم وجعلنی مبارکا حیث ما کنتو ہر زیکی چیزیں ما سر بدا اللہ برکتو نہیں ہر زیکی چیز دا اللہ برکتو نبی ما سر او ولم يكن لم يجعلني جبارا شقيا ذا الله سپیرا نیم پیدا کرے ذا الله ظالم نیم پیدا کرے ما سره چې کم ځای ګرځم د رب العالمین برکتونه به را سره وبرم بوالدتي د خپل مور سره به ډېره ښېګړه کوم ډېر احسان به ورسره کوم یو احسان د مور سره دا دی چې د ماشومې مو د مور پاکوالی بیانوي خلکو چې دې ته وکتل اوهو واقعي ماشوم خبرې کوي نو چې چا به دا خبرې اورېدلې نو د بیبي مریم متعلق به د هغې د بزرګۍ نور اعتقاد پیدا کېده مخکې خو هم دا په بزرګۍ مشهور نور یقین به پیدا کېده چې واقعي دا خو ډېره پاکه بیبي ده دا دې ګوره ماشوم بچی خبرې کوي په ماشوموالي کې یو څو بچو خبرې کړي یو حضرت عیسی علیه السلام او یو د یوسف علیہ السلام متعلق چې کله الزام ولګېد قرآن حکیم کې الله فرمایي وشهد شاهد من قومه څنګه دی ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت هغه ماشوم ګواهي ورکوي ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان کان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ماشوم د یوسف علیہ السلام قمیص د کمیس د مخې نشلیدلی نو معلومیږي دا چې غلطي ده وه دې به د ښځې له ورتاغې دې کمیس شلولی دی نو دا یوسف علیه السلام بیا دروغ یو ښځه رښتیا وه او که کمیس ته شا نشلیدلی وي نو معلومیږي دا چې یوسف علیه السلام دې تښتېده منډی واله دې لاس ونه جوړې دی کمیس ته یې راښکلی دی کمیس یې ورنه شلولی دی فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم چې کمیس دی والا وکتل دا شا نشلیدلی او ماشوم ته رښتیا خبره کړې ده د یوسف علیه السلام کمیس خو د مخې نه نه دی شلیدلی شا نشلیدلی دی معلومیږي دا چې د منډه والا او زلیخې رانیولی دی غلطي ده زلیخې د یوسف علیه السلام نو یو هغې ماشوم په ماشوموالي کې خبرې کړې دي او یو په بني اسرائیلو کې یو سړی جریج یې نوم هغه ته مور چېته اواز کړی نو یې راشه د مور خبره یې نه ومنلې مور ورته خیرې کړی نو دی یو عبادت خانه کې اوسېده په ځنګل کې راهب و چېته یو ښځې په الزام ولګو یو شپونکی و د هغې بچی شوی هغې په الزام ولګو خلکو یې دا بچی د چا نه دی وي دا د جریج خلک راغلې لکه عبادت خانې وله روانه وی وهه وی ټکو ته دلته دی دی دې لپاره د جونګړه جوړه کړې ده چې زمونږ دا خلک به راځي او ګډې چیلې به سړي ته به دا رواني کې هغه قسمونه خوړل چې زه نه یم خبر هغه ماشوم چې هغه شپونکیز نه کم بچی پیدا و هغې ماشوم الوی در پلان کې شپونکیز ویم دا هغه جریج کرامت نو بیا ولا خلکو هغه دوباره حدیث پاک کې راځي نبي علیه السلام فرمایي خلکو وی راغله د سرو زرو جوړه وی نه د سرو زرو مه جوړوې د خټو جوړه کړې خو ما معاف کړې نو هغې ماشوم هم خبرې کړې صاحب الاخدود هلته بیا یو ماشوم خبرې کړې دي درشمه سپاره کې الله فرمایي نو حضرت عیسی علیه السلام په ماشوموالي کې خبرې وکړې زه به پیغمبر جوړېږم ما له به الله کتاب راکړي دا فیصلې الله مخکې کړې دي زه به د مور ډېر خدمت کوم پاک بیم زه به ظالم نه یم او سپیره به نه یم کوم ځای چې ګرځم ما سره به د الله برکتونه ګرځي د خلکو پوره یقین راغی د بیبي مریمې د ولایت پرې مخکې نه یقین راغلی په دې نور هم یقین راغی او لویه پرچار او پروپیګنډه جوړه شوه چې بیبي مریمې له رب العالمین بچی ورکړی دی او بغیر د پلار نه ولا الله بچی ورکړی دی خلک به تماشو له راتلل او حضرت عیسی علیه السلام باندې الله تعالی خپل برکتونه شروع کړل دا پې ویارېده چې دې قوم دې اسرائیل دوی خو حضرت زکریا علیه السلام په اونه کې راکړل دا هغه قوم چې حضرت یحیی علیه السلام دوی حلال کړی دی نو اسې نه د ما دا بچی رانه چېرته مړ نه کړي نو دا لاړه مصر دا هغه ځای نه هجرت وکړو مصر ته لاړه هلته کې دا خپل بچی پاله چې دلته بیا ډېر څوک پېژني نه
چاته څه پته لګي چې دا څوک دی او د چا زوی دی دا خپل بچی دی او لویوم به خو الله تعالی په عیسی علیه السلام کې داسې معنی پیدا کړو چې دا ماشوم چې ورو خبرې شروع کړې نو د خلکو د لوبو نه به ځان ساتي او خلکو ته به نصیحت چې چا به ګناه کوله رورا ګناه مه کوه ناشنا خلک به ورته راغونډ شو دا ماشوم بچي ته ګوره خلکو ته نصیحت ته ګوره او که چا به کفر او شرک کوه د هغې به یې رد کوه الله نه ویرېږي الله له شریک مه جوړوئ په ماشوموالي کې دا نصیحتونه شروع کړل خلکو ته او داسې نښې نښانې پکې رب العالمین په ماشوموالي کې ښکاره کړې چې مور یو ځل لېږلی و چې داسې کاروبار به زده کړي خامخا د مور په ذهن کې هم دی چې دا بچی مې دین هم زده کوي عبادت هم کوي خو چې څه زده کړي چې د الله څه روزي او رزق خو هم ګټي که نه نو هغه زمانه کې دا صنعت هر چا به خپل بچي ته څه کار ښه لکه د ترکاڼۍ چل د لوارۍ چل د بل چل نو مور ولېږه دوبیانو له وی دا هغوی دا جامې رنګ کوي د رنګسازۍ چل ته زده کوي دې لاړه هغه دوبیانو سره خپل مونځ او دس به هم کو خلکو ته نصیحت به هم کو هغوی سره یې د جامو د رنګسازۍ چل هم زده کو هغه مشر دوبي یو ځل چرته ته عیسی علیه السلام ګورې لاره کوټې د ماشوم ورته یې ویې داسې چل به وکړي دې له به شین رنګ ورکړي دې جامې له به سور رنګ ورکړي دې له به دا رنګ ورکړي دې له به دا رنګ ورکړي هرې ټوکړې سره یو ټوکړه وله وتړله رنګسازانو هم داسې کوي چې هغه لاړ هغه استاد نو د ټولې جامې راواخېستې په یو بالټي کې واچولې یو چاټی کې او لګیا دی هغه ورسره دی لړي او دی کې استاد راغی وایي څه چل دی وایي دې چاټی کې مې چولې خدای بنده دا دې څه وکړه دې خلکو له به څه جواب ورکړه دا خو تا ټول په یو رنګ کې چولې خو یو شین رنګ جامه غواړي بل سور غواړي بل تور غواړي بل خړه غواړي دا دې څه وکړل ټول دې یو رنګ کړل دې خلکو له به د جامې تاوان د کم ځای نه راوړه دا دې څه کړي دي عیسی علیه السلام ورته استاد دا دې کښېنه په قدم د کښېنه تماشه کوم یو جوړه به یې چې ایستله او چا پورې به شین شنه کپړه بوټه او نه به شنه راوته همدا یو چاټی دی چې بلې ته به یې ګوتې کړی به سره راوته چې بلې ته به یې ګوتې کړی به توره راوته خو چې کومه رنګ ټوکړه به په کمې پورې هغه مختلف رنګونه والا راوته حیران شو ورته چې خدای پاکه دا ماشوم دی لږ ته ګورو دی کمالاتو ته لکه ساحر جادوګر یې که څه چل دی وایي نه ما له الله په ماشوموالي کې پیغمبري راکړې زه د الله رسول یم د الله پیغمبر یم جعلني نبیا د الله پیغمبر یم الله نبوت او پیغمبري راکړې ده څومره هغه حواریین دوبیان چې جامو رنګولو والا او جامو اینځلو والا دې ټولو اول نمبر په عیسی علیه السلام باندې ایمان ولې دا هغه پیغمبر دی چې د نور څومره پیغمبران چې تېر شوي 40 کالو کې الله نبوت ورکړې عیسی علیه السلام له الله مخکې پیغمبري ورکړې ټول ورباندې ایمان راوړي په لاره به خلکو ته به یې نصیحت کړي یو قوم له ورغې ودرېد ستا څه معجزه هغه زمانه خو داسې د معجزو د زمانې څه معجزه دی څه نښه شته که نشته څه نښه ده ووایه راته تاسو څه وایه ښه دا راته ووایه چې بېګا موږ څه خوړلي هغوی به هم تپوس داسې کوو چې څه عجیبه تپوس کوي بېګا مې څه خوړلي وایي تاسو بېګا ټیپر خوړلی چا ته بیا دا چا چې به څه خوړلي بیگام باټینګر خوړلې بیگام دا شی خوړلې و انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم راشه چې تاسو څه خوړلې دي او په کور کې څه شی ذخیره کړی لاغې حال درته وایم ځه ما ته الله دا علم راکړي ماشوم به راغی مور ته به یې ژړل بار به یې ژړل بچې څه دي د بابا نه څه دی پلار به وایي څه شته دی نه نو زه وله ورکړه که نه هلکه 100 روپۍ وله ورکړه ماشوم دی بچې دی ژاړي هېڅ هم نشته زه وله ورکړم وایي نشته در کره څه شی وی نه بچې دې خوا راشه ورشه هغه پلانکۍ المارۍ ته وخېږه بله لوښي کې دونه پیسې پرتې دي شاپ منډه کړه ماشوم به لاړ هغه ته پیسې به یې راوړه ماشوم به ژړل پلار ته به یې خوراک راکړه مور ته به یې ژړل دی به ورغی ورکړه که نه خوراک بچې دی ولې ژړی نه کم دی نه ولې ورکو مونږ که نه خوراک کم دی دی خوا راشه بچې نشته تاسو که نه خوراک نه ورشه هغه المارۍ کې تخته به راوخېږه پکې سیوان پراته دي چا به دله راوړه لوی غم جوړ شو خلکو ورپسې جلوس جله جلسه جوړه کړه چې مونږ ته ټول ماشومان دی ولمسوله ماشومان او مونږ پیسې هم پټو خوراک هم ترې پټو څیزونه هم ترې پټو او ته ټول ماشومانو ته ښې هر څه ورته ښې چې کور کې هلته هغه شی پروت دی هلته پیسې پرتې دي چا به یې ورځئ عیسی علیه السلام به وي نو خو تاسو دروغ وایئ تاسو وایئ مونږ کره خوراک نشته خو چې کوم ځای به خلکو ته د رب العالمین د قدرت او د الله تعالی دلایل
او د دین نصیحت کو او خلکو به معجزې ښودلې او معجزه به ورته ښکاره کوله ګورې سره د دې خلکو به وې بهذا سحر عظیم دا چې دې څه کوي دا ډېر لوی جادو دی چا به ومنه او چا به ونه منه او قرآن حکیم کې الله طبیب تیر شوی دی دا غټ غټ طبیبان تیر شوي دي په هغه زمانه کې دا د طب زمانه وه دا دقیانوس او فیثاغورس او ارسطو او دا دغه زمانه کې تیر شوي لوی لوی د زمانې دا لوی لوی حکیمان چې دا نومونه اوس یادېږي دغه دور د دغې خلقو نو حکمت یو دور عیسی علیه السلام ته چې به څوک رالل مریض به و ښه وایه که نه ستا څه معجزه ده نو ده به وایي چې کوم انسان په سترګو ړوند دي ړوند ابرئ الاکمه والابرص باذن الله په سترګو ړوند اکمه په عربۍ کې هغه ړوند ته وایي چې د مور او پلار د مور نه پیدایشي ړوند دي او چې کوم سړی وروسته ړوند شي د هغه بیا هم څه ناسه څوک علاج وکړي خدای پاک یې جوړ کړي خو چې دا د مور نه پیدایشي ړوند دي د دې علاج بیا ګران دی اکمه وته وي په عربۍ کې ابه راغې ړوند دی خو راشه لاس به یې پراخ که او د الله په حکم باندې به یې سترګې جوړې شو نظر به یې راشه که نه اوس د دنیا یو ارسطاطالیس او د دنیا یو لوی حکیم دی راشي وی راشه ما سره په طب کې مقابله وکړي ځکه د دنیا یو ډاکټر دی راشي یو طبیب دی راشي او ړوند دی جوړ کړي زه جوړولی شم خو ورسره به یې دا ټکې وی چې باذن الله دا زما کمال نه دی ګوره دا د الله په حکم معجزه د پیغمبر په اختیار کې دا یاد وساتئ دا پیغمبر نه الله معجزه ښکاره کوي په اختیار د معجزې د رب العالمین سره که د الله خوښه نو د پیغمبر د لاس نه داسې کار وکړي چې هغه په دنیا کې بل څوک نشي کولی معجزه ورته وایي او که د الله دې خوښه نه کېږي یو سړی رابغې برګي مرض والا هغه زمانه کې د برګي مرض علاج چا سره نه دله به راغی په ما خو دا برګي مرض دی لاس به یې پراخ کړه پروردګار به په اسات هغه جوړ خټه به یې راواغېسته د خټې نه به یې مرغۍ جوړه کړه د مرغۍ شکل خلکو ټولو ګور ته کتل وی دا ګوره دی نه چنچڼه جوړه کړله هغې له به یې پوکې ورک هغه به والوته پوره مرغۍ به ترې جوړه شوه نه هغه به والوته علما لیکي چې د خلکو د نظر نه واخوا شو نو بیا به را پرېوته خو خلکو خو به ولیده چې دا مرغۍ ده لیکن سره د هغې دا دومره غټې غټې معجزې چې ړوند به جوړ شو برګې به جوړ شو او مرغۍ به د خټې نه جوړه کړه هغه به الوته او سره د هغې نه به یې وي هذا سحر عظیم وایي دا لوی جادو دی جادو څوک به مسلمانان هم شو چا به ایمان هم راوړو دا خپل ملګري به ورسره روان چا چې په عیسی علیه السلام ایمان راوړه دا به ورسره په لاره روان یو کلي ته دا نصیحت کوه بل کلي ته دا نصیحت کوه بل کلي ته دا نصیحت کوه یو کلي ته ورغې وایي مونږ به هله ستا ومنو چې دې مقبره باندې ته تېرېږې دا یو قبر دی دا مړی راته راجمدېږي رب العالمین ته رجوع کړه چې الله دا خلک خو داسې معجزه وایي دا به خو عادت یې واله چې دا به ایمان راوړي که به نه ونه وی خدا بالکل زه به دا وکړم د الله په حکم ایمان به راوړی که به راونه وی که دا دې وکړم موږ ټول مسلمان یو هغه مړي سر ته ودرېد وی قم باذن الله د الله په حکم خاص قبر اوښلېد او یو سړی تېره سړی تېره ووت علما لیکي دا نیم ویښتې سپین او نیم ویښتې تور عیسی علیه السلام دې تپوس کوي وی ته څوک یې وی زه عزیر یم عزیر علیه السلام د الله پیغمبر څو کاله مخکې ته مړ شوی وی ګوره دونه موده مخکې دا عزیر علیه السلام مړ شوی عیسی علیه السلام دې تپوس کوي وی ته څوک یې وی زه عیسی ابن مریم د الله پیغمبر د الله په حکم مې درته اواز وکړه ته راپاڅېدې روح درکې راغی وی دا تپوس ته نه کومه چې دا ویښته دی ولې نیم سپین دی او نیم تور دی وی تا چې کله اواز وکړه چې قم باذن الله وی په ما هیبت راغی چې قیامت دی حالانکې ګورې عزیر علیه السلام د خدای پیغمبر تېر شوی دی برګزیده پیغمبر نو ما باندې هیبت راغی چې دا جوړ د قیامت ورځ ده او بس اوس حساب کتاب ته روانېږو وی دا د قیامت د ورځې د هغه هیبت د وجې نه مې دا نیم ویښته سپین شي په لاره روانو یو بل انسان په قبر تېرېده وی که دا راته راجمدې کړم
ایمان براوړی وی او هغه ته وی قم باذن الله اچھا پاسې ده تپوس یې ته وکړه وی ته څوک یې وی زه سام ابن نوح یم د نوح علیه السلام زوی سام څو زره کاله مخکې مړ شوی څو زره کاله مخکې وی ای عیسی را سره دې زیاتې وکړه وی ولې وی جمدې دې کړم ټول په دنیا کې جمدې مه کنه بیا به مرم نه بیا به مرېږي وی زیاتې دې را سره وی داسې که وی زه چې مړ شوی یم زما زرګونه کاله وشو چې زه مړ یم او قبر کې پروت یم خو د زنکدن تریخوالی مې په دا خوله کې اوسه پورې پروت دی نو اوس به بیا ما باندې زنکدن راځي نو زه به بیا مرم د نوح علیه السلام زوی سام کومه زمانه کې څو زره لکه کاله به مخکې الله ته پته چې څومره کلونه تېر شوي وایي زه به الله ته سوال وکړم چې په دا باندې بیا زنکدن تکلیف نه راوړي وایي به دا مهرباني را سره د الله نه سوال وکړو یا الله ته خو دې ساه واخله خو د زنکدن تکلیف دې یو ځل پې تېر کړي دوباره پې مه تېروه په لاره بل ځای روان دی یو بوډی د جاړي جنازه روانه چغې وایي چغې وایي عیسی علیه السلام پې رحم راغلی دا بوډی ولې چغې وایي دا د دې بوډۍ یو زوی دی او پسې جاړې مړ شوی دی وی کېله دا جنازه وی بوډۍ دی خوا راشه وی ولې جاړې وی بس په دې جاړم چې دا یو زوی مې نیازبین پلار یې نشته یتیم او دی مړ شو وی ښه که زه الله نه سوال وکړم او دا بچی د الله را جمدې کړي ما به د الله رسول ومنې وی او خلکو ته یې مخ کړې وی که داسې وکړم تاسو ټول به ما د الله رسول ومنې وی بلکل دا راسره وعده ده د کټ سر ته ودرېدې قم باذن الله هغه هلک نیغ په کټ کې کېناست جمدې شو خو دا ټکې به یې ورسره وی چې ګورې قم باذن الله د الله په حکم پاس داسې فرضي قصې نه دي قرآن حکیم کې الله فرمایي واحیي الموتى باذن الله زه به د الله په حکم مړي جمدې کړم میت نه دی موتا دی مړي به جمدې کوم د الله په حکم په یو بل علاقه تېرېده هلته چا بادشاه ته الوی چې ولک دلته راغلی دی خلکو له دعوت ورکوي او ډېر خلک یې ملګري هم شو بلا خلک مسلمانان شو وی دا څوک دی وی دا د الله پیغمبر دعوی کړه چې د الله پیغمبر او ناشنا موجودې دي ورسره بادشاه سلام دا چل کوي دا چل کوي دا چل کوي مړي جمدې کوي د دې بادشاه یو زوی امر شوی وی راوی عیسی علیه السلام یې ورته وی ته د الله رسول یې وی ستا دا معجزه چې ړانده جوړی وی د الله په حکم برګیان جوړی وی د الله په حکم مړي جمدې کوي وی د الله په حکم وی ښه نو زه او زما دا ټول رعیت مسلمانېږي په ته ایمان درو دا ټول وطن زما خو په دې شرط چې زما یو زوی مړ دی او د هغه قبر را بودم هراله را جمدې وی دا ټیک وی دروغ خو به نه وی نه زه چې بویه ته د قبر سر ته یې ودرېد هلته ودرېد وی قم باذن الله د الله په حکم پاس هغه زوی یې نیغ پاسېد چې څنګه پاسېده د الله پارسې کې حکمت دی بادشاه خلک راغونډ کړل وی زه مسلمانېږم او تاسو به مسلمانېږئ وګورئ دا الله رښتونی پیغمبر او دې معجزه چې زما زوی را جمدې بس خلکو انقلاب جوړ کړ دا بادشاه ډېر ظالم وي موږ ستا نه تنګ چې دا زوی دې مړ شو پلار دې موږ سره ظلمونه کول نیکه دې ظلمونه کول چې زوی دې مړ شو موږ در باندې خوشحاله وو چې دا بس ته به مړ چې دنه به خلاص شو نو بیا دې دا زوی را جمدې شو بس قوم یو زنده‌باد او یو انقلاب جوړ عیسی علیه السلام ته مور وایي وخته د کلي نه ځان وباسه دلته راته بل غم جوړ نه شي لویه ډله جوړه شوه څه د عیسی علیه السلام ملګري وو څه د بادشاه خلاف شو څه د بادشاه ملګري وو لویه هنګامه جوړه شوه دغه ځای نه عیسی علیه السلام سفر کوي تاریخ لیکي زمارو چې سره د دومره لویو معجزاتو چې خلکو ته به یې ښکاره کولې بیا هم په یو وطن کې د خپې ځای نه لري یو ځای نه به بل وطن ته هجرت کوو د بل ځای نه بل وطن ته هجرت کوو دا بني اسرائیل ډېر ظالمان دومره قوي معجزې داسې معجزې به دې ظالمانو ته ښکاره کېدلې خو چې معمولي به پکې د دنیا تاوان یا د مشرۍ تاوان به پکې نو بیا به یې دې ته نه کتل چې دا د خدای پیغمبر دی او دا معجزې ښکاره کېږي بیا به یې رانیو سر به یې پرې کوو دا دومره ظالمان دي دا یهودیان نن نه ګورئ دنیا کې څومره په مسلمانانو ونښتې دي دا چې په عراق کې دا نن څومره قتل و قتال کېږي تاسو په اخبارونو کې اورئ چې په عراق کې د ډېرو پیغمبرانو قبرونه او د هغې پیغمبرانو په مزاراتو باندې هم ګولۍ ورېږي
خدا خو د یهودیانو سازش دی د صحابه قبرونه څه کې بلا په سونو پیغمبران د عراق په خاوره کې پراته او د هغې پیغمبرانو په مزاراتو ګولۍ وري کوي امریکې والا خو سازش د چا دی د یهود څومره چې د هغه ځای نه د امریکې په پینټاګان کې فیصلې کېږي ټول یهودیان دي ټول د هغې پیدا لاره باندې حضرت عیسی علیه السلام روان و یو ملګری ورسره په سفر باندې ورسره درې ډوډۍ دي نو یو ځای کې کېناستل نو یوه روټۍ ده وخوړله دی راته را معجزې ښیم د الله د قدرت نه نښې یوه روټۍ هغه ملګري وخوړه نو عیسی علیه السلام هغه ملګري ته وایي چې دا درېیمه روټۍ سنبال کړه او زه اودس ماتوم اودس کوم بیا راځم چې لاړ اودس یې مات کړه اودس یې وکړه راغی ملګري ته وایي زه چې دوه روټۍ سنبال کړې روټۍ کوم ده ملګري ورته وی نه هغه درېیمه پاتې شو که نه مونږ خو په سفر روان یو مونږ ته به د روټۍ ضرورت دی وی درېیمه خو نشته به دوه روټۍ وي یو ته وخوړه یو ما وخوړه یا د خدای بنده درېیمه ډوډۍ دې څه کړه نه نشته چې څه منځې لاړل یو اوسۍ روان ورسره دوه بچي دي حضرت عیسی علیه السلام هغې یو بچي ته یې اواز وکړ راغی هغه بچی چې راغې په چاړه یې لاله کړه اور یې بل کړ ورته یې کړه دې ملګري ته وایي وی ستا دې په هغه ذات قسم وي چې ما دې دا معجزه را کړه چې رښتیا وایه هغه درېیمه ډوډۍ دې څه کړه وی زه څه خبره هغه خوړلې وه یار والې وه هغه غوښه یې وخوړه سپوره دواړو چې څه مخکې منځې لاړل یو نیر به یې ده لوی دریاب کښتۍ نشته د ملګري لاس یې ونیوه او دغسې به پورې وتل وی په هغه ذات دې ستا قسم وي چې ما او تا له طاقت را کړ او په دریاب باندې بې د کښتۍ نه را پورې ایستلو چې اوس هم راته رښتیا ووایه چې هغه ډوډۍ دې څه کړه وی زه خو ډوډۍ نه یم پوره ګوره د بني اسرائیلو حرامي و که نه د بني اسرائیلو حرامي ده یعنې چې دومره معجزه یو کافره مؤمنین رښتیا به نو چې څه منځې لاړل نو خاوره یې را یو ځای کړله کاڼي را یو ځای کړل او دم یې پې واچو د هغې نه رب العالمین اعلی قسمه لالونه او ملغلرې جوړه کړه نو درې ځایه یې کړل وی دا یو ستا شو دا یو زما شو او دا درېیمه د هغه چا دي چې چا ډوډۍ خوړلې ده وی اما خوړلې ده مال راله وی اما خوړلې ده وی ښه بس وی دا ټول زر او دا لال او دا هر څه ستا او بس تا سره زما پاتې لاړم عیسی علیه السلام ته روان شو تا دروغجن سره چې دومره معجزات مې درته مخکې ووې په هغې دې رښتیالو نه وي خو چې مال مې درته کېښود نو هل دې ووې نو هغه زه د ده نه جدا شو نو غله پرې راغلې په دغسې چې غله پرې راغلل هغې سره تورې مورې هغه زمانې چې څه سامان ودرېږه څه کې چې سامان یو له ولټوئ کې بلا زر هغې وې وجنې دې ورته داسې کار دی ما سره وجنې خو چې ما سره څومره مال دی درې ځایه بې یو حصه به ستا شي یو غلطه وي بلته وي بله به ستا شي یو بله ما شي وجنه یې به سله هغې په اړه کې سوچ کړل چې سله بې ځایه سړی مړ زه خو مونږ له دوی حصې را کړې نو دا هم ډېره ده درې واړه په هغه ځنګل کې کېناستل وي عیسی بیا یو بل ته وایي چې لکه هسې بلا پیسې را سره وشوې دا خو چې اوس بازار ته اوسو خو بلا دولت کوي ځکه چې که ډوډۍ خورو خو یو کس خو بازار ته لاړ شي ډوډۍ راوړه یو په کس پکې لاړ بازار ته ډوډۍ راځي نو چې ډوډۍ را واخېسته نو هغه کې سوچ کړی چې دا خو بلا مال دی او هغه دوه حصې د هغوی دي یو زما دي راشه په دې ډوډۍ کې ورته زهر واچوي زه به وایم چې ما خو دلته وخوړه زه موړ شویم تاسو یې وخورئ هغې به ده وخوري دواړه به مړه شي نو ټول مال به ما ته پاتې شي هغې دواړو په اړه کې سوچ کړی چې دا درېیم پلار به رانه کوم خپل حصه وړي چې راشي دا یو به مړ کړو په میانځ به نیم کو نیم زما و نیم د دې بل ملګري هغې ده ته سوچ کړی دی او دا هغوی ته سوچ کړی دی او چې دې سینګ راغلی دی په توره یې د سر والې دی خو یې غورځولی هغه یې ووژل په دې خیال چې مال درې ځایه کوو نو دوه ځایه ولې نه او بیا په هغه ډوډۍ شروع هغې کې خو هغه زهر اچولي دي خو ته خبر نو خو چې څه یې وخوړل دا دواړه هم د خپې وغځولې مړه شو چې عیسی علیه السلام کله واپس په لاره راته مال همغسې پروت او دغه شاګرد یې ورسره دواړه غله مردار پراته ای د دنیا لالچه ای ګنده ماله د دنیا لالچه خلک به مړه کې مردار به کو ته به هم دقسې په دې میدان پاتې داسې ده او که نه ده د آدم علیه السلام د زمانې نه واله تر اوسه پورې چې څومره مال او دولت په دنیا کې رغړي قبر له چا ځان سره یوړه یو تیزي بل ته پاتې کېږي اتیزي بل ته پاتې کېږي اتیزي بل ته پاتې کېږي
څومره مال او که سره زر دی او که سپین زر دی نه سره سپین غمی لال مرجان یاقوت چا وخوړل او نه ځان نه تاو کړل کې واغوستل نو چې دې ته لاړ نو واپس پاتې دا ټول همدغسې یو نه بل ته بل نه بل ته بل نه بل ته پاتې دي پردي مالونه ساتو د هغې څه وکړي نبي علیه السلام فرمایي هغه مال ستا دی کې دې واغوسته او زړه دې کړه هغه مال ستا دی کې دې وخوړ او ازمه دې کړه او چې کوم مال تا وانغوسته او تا ونه خوړه اګورې ستا نه دي مسلمانه هذا بل چا دې درنه پاتې داسې د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي چې کوم مسلمانانو وخت ختم دی دا باقي واقع به انشاءالله آینده جمعه او دې کې دا چې مې کوم مقصد د شروع کړی ده د عبرت دپاره قصې ډېره نه چې سړی پې مشغول او نه ته انشاءالله آینده جمعه بیا الله عیسی علیه السلام اسمان ته خېجولی اسمان کې جمدې دی دا زموږ عقیده ده د قیامت نه مخکې به راکوزېږي او په دنیا به حکومت کوي رب العالمین دې زموږ د الله تعالی په دغه قدرتونو باندې کامل ایمان نصیب وګرځوي بطاعات ودين كل ما في الكون فان غير رب العالمين نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين كي ننال الفضل دوی چې زموږ تشکیل د ریوان د مرکز نه د 15 ورځو نه زیات کېږي مختلف پنجاب سن علاقو ته خو په هر یو کلي کې 3-4 میله فاصلې باندې وي د قصر لمونځ به کوې که د 15 ورځو نه د یو سړي زیات هم یو ځای ته تشکیل وشو خو 15 ورځې په یو ځای خو نه تېرېږي 2 ورځې یو ځای کې 3 ورځې بل ځای کې 3 ورځې بل ځای کې نو که ځان لمونځ کوې د قصر به کوې امام سره چې مونځ کوې بیا خپل پوره مونځ به کوې د شعبان د روجو فضیلت شته او که نشته دا خو واقعي 15مه کله د شعبان ما ته خو نه ده معلومه حاجي د نهه شپه یادوي که نه راتلونکې نهه شپه بهر کې زما دا خیال دی چې زمونږ د منګل شپه به وي غالبا ما ته خو ته یو شپه نه ده معلومه چې کومه شپه ده خو 15مه شپه د شب قدر کې دی په دې شپه کې د الله عبادت کو او د ورځې روژه نیول دا ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله تبارک وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم لبني كلب د رب العالمین رحمتونه نازلېږي او په عربو کې د بنو کلب یو قبیله وه هغې به ډېرې زیاتې ګډې چیلې ساتلې وایي د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي دا هغه بخي چې په دې شپه کې الله ته عبادت وکړي او د ورځې الله ته روژه ونیسي او په دغه شپه باندې رب العالمین د انسان د یو کال تقدیر لیکي د لوح محفوظ نه را نقل کوي یو کال او د دنیا فرشتو ته حواله کوي نو 15مه شپه د شب قدر غالبا چې د نهه شپه به او نن څومره نن 11مه ده که نه نو چې نن 11مه شوه نو خالي اتوار ګل او نهه خو بیا 14مه راځي چهارشنبې راځي نو ښه دا ده چې زه به معلومات وکړم خو دا به د جمعې نه مخکې راځي خو بهر کې تاسو هم که څوک معلومات کول غواړئ نو صابیغ صاحب د رضاوړو نه معلومات د رضاوړو د صابیغ صاحب نه په ټلیفون معلومات وکړئ هغه به درته حال ووایي چیرې کومه یوه شپه ده فعمرنا زرع سنقطف جنيه يوم الحصاد وسوف نبقى نبذل الأنفاس في نيل المراد وحلمنا المحفوظ جنات لنا عند الممات اوچه کنده کې د فیض محمد مور وفات شوې ده مردلآباد کې او 5 بجې به اوچه کنده کې جنازه ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات په صادر باندې چې د ماشوم متیازې ولګي نو لون لاس به نه راکاږي وینځې به ښه 3 ځله به وینځې او به باچې او نچوړکی به 3 ځله د نکاح تړلو وخت کې د ګوۍ لپاره د ښځې رور او د تره زوی کافي کېږي بالکل هر څوک د مسلمانان چې نکاح نه کافي کېږي چرس او پوډرو کاروبار خو بالکل ناروا دی حرام دی دوی په دې پیسو کې به زکات ورکوي که به نه ورکوي نو زکات خو چې د سره څونه نقد مال دی ټولو نه به ورکوي خو دا شی دا ګټه ناروا د زکات تپوس یې مه کوه شی مردار او پلید دی دا ټیک ده که نه حضرت حسین رضی الله عنه دا کوفی والا شهید کړی دی دا ټیک ده بالکل د کوفی خلک جدید خو بل ځای کې خو د هغه ګورنر و چې دا شهید کړی د هغه گورنر
جنيه يوم الحصاد وسوف هر نوی سیز باندې یا د خوشاله په وخت کې مبارکباد بالکل چې یو سړی نوی جامه واغوندي هغه له پاغي یا نوی شی پاغي مبارکباد دا دعا ده چې الله دې درله مبارک کړي مبارک برکت ته وي ان الله دې پکې د خیر واچي یا د خوشاله په موقع باندې بالکل صحابه او نبی علیہ السلام یو بل زیری ورکړي حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه چې توبه قبول شو نو صحابه ولا زیری به ورکول مبارکباد دی ولا ورکول مصافحه وسره کړی هغه په زیری کې هغه خپل جامع غسل ورکړي دوكي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله افات بليات ومصائب غمون نمطامن کې وسات الله د دوالو جهان خیر او خوشالي نصیب کړي پروردگار کې څوک مریضان دي ته ول شفا ورکړي الله کې څوک قرضداران قرضونه اخلاص زموږ د حلال رزق نصیب د مسلمانانو منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب الله چې څومره يهوديان او عیسایان نن دا مسلمان خلاف فساد شنو کې سر دي الله ته فساد شنو ناکام کړي فالقهر سره غرق او تباہ مسلمان دي محفوظ د ټول مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب اخر وخت په خپل د کریمه نصیب